د نجونو د ښوونځیو په اړه بیا څنګه خطرناکه پریکړه کیږي؟ طالبان ولې ټولو ته وشرمېدل؟ محسن داوړ په دې اړه څه ویلي دي؟ دا هر څه په ویډیو کې کتلی شئ، خو لومړی چینل درسره سبسکرایب کړئ. لومړی دا چې د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو د پریکړې لپاره یوه کمیټه ګمارل شوې ده. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي چې د عالمانو یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع وڅېړي او دا روښانه کړي چې یاد ښوونځي تر کومو شرایطو لاندې پرانیستل شي. هغه ویلي دي دا چې کمیټه به کله کار پیلوي. د پوهنې وزارت یې په اړه کره معلومات نه لري. د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت تیر کال پرله پسې ژمنې کولې چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو وروسته له خپلې دې ژمنې په شا شول. د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام په کور دننه او نړیواله کچه د سختو غبرګونونو سره مخ شو. خو اسلامي امارت لا هم وایي چې یاد محدودیتونه دایمي نه دي، بلکې د شرایطو په برابرېدو سره د ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن دي. په همدې کې به د طالبانو حکومت ړنګ شي، خو د نجونو ښوونځي به تړلې پاتې شي. دوهم مهم خبر دا چې د پاکستان تر واک لاندې پښتونخوا کې د ملي جمهوریت غورځنګ ګورمشر او د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ د ښځو د حجاب په پلمه پر دوی د طالبانو نوي قیودات شرمونکي ګڼلي دي. د ښاغلي داوړ په وینا د طالبانو دغه قیودات نړۍ ته نه باورونکي او پر ښځو د رشخند په معنا دي. ښاغلي داوړ طالبان د لا نور افراطیت په ترویجولو تورن کړي دي او ویلي دي چې دا کار به یې خپلې دې حاکمې ډلې ته هم تاوانونه ولري. طالبانو د نوموړي او ډیرو نورو منتقدینو څرګندونو ته یې غبرګون نه دی ښودلی، خو د ښځو د باحجابه کولو په اړه یې پریکړه ډیرو منفي غبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله چې تر څو خپله معلوم نه دی د نوي فرمان له مخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغانو ښځو عملي کړي. په فرمان کې راغلي دي چې د ښځو له سترګو پرته ټول وجود یې باید پوښلی وي او د سرغړونې په صورت کې به د ښځو د کورنیو سرپرستان 3 ورځې بندیان او تر دې هم ممکن ډیر مجازات شي. د طالبانو په دغه فرمان کې په دې هم اعتراف شوی دی چې 99% افغاني ښځې حجاب مراعتوي. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. د سوله افغان څخه نورې ویډیوګانې مه هیروئ. هغو چې تر اوسه نه دی سبسکرایب کړی اوس یې حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا